سلامونه. باید د افغانستان 19 کلنه کرکټ ملي لوبډله چې هر څوک پکې شامل دی، اول خو ټولو ته مبارکي وایو او ټولو ته بیسټ اف لک په دې ګیله چې د افغانستان ښه استازیتوب وکړي. باید دغه لوبډله روانه اونۍ د 19 کلنو په ایشیا کپ کې د لوبېدو لپاره عربي اماراتو ته لاړه شي، چېرته چې به لومړۍ لوبه د هند په وړاندې کوي، پاکستان سره به هم لوبېږي، نیپال سره به هم لوبېږي، یعنې سختې لوبې د دې په مخ کې دي. او د دغه ایشیا کپ نه څو ورځې وروسته به افغان 19 کلنه کرکټ ملي لوبډله د ساوت افریقا په کوربتوب د 19 کلنو په ایشیا کپ کې لوبېږي. ښه، وطن کې دننه مونږ څه کړي دي؟ د خوست کیمپ پټ، د ننګرهار کیمپ پټ، د کابل کیمپ پټ. ما چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي، د نورالحق ملکزي چې کوم سکواډ جوړ کړی و او کله چې هغه چیف سلیکټر و، هغه سکواډ کې د تل په څیر باندې او د ملي لوبډلې په څیر باندې لغت یې ووالی اسدالله خان صاحب او ځینې لوبغاړي چې هغوی راغوښتي وو راوستلي وو، هغه اسدالله خان له هغه د ټیم نه ډراپ کړل. خو ځینې نور چې زور و، واسطه وه، پیسې وې، ښایست و، سمتپرستي وه، قوم پرستي وه، هر څه چې وو، همغه اساس باندې چې عمرونه هم زیات وو، دویم پاسپورټونه هم لرل، هغه لوبغاړي په هغه ټیم کې شته دی. زه نومونه نه اخلم، تاسو خپل لاړ شئ وګورئ څوک دي پکې، ځکه لوبغاړي ماته ټول محترم دي، څوک چې پاتې دي ماته محترم دي، څوک چې په ټیم کې هم شامل دي ماته محترم دي. خو ماته منحوس قوارې، خاینین او ظالمان او مفسدین هغه په کرکټ بورډ کې هغه چارواکي دي، هغه مشران دي چې یا بالفعل په دې خیانت کې، په دې ظلم کې شریک دي، او یا هغه خلک چې په دې باندې سترګې پټوي او یا یې زور نه رسیږي او مسؤلیت یې دی. ما څومره معلومات ترلاسه کړي دي، عمران فرهاد چې د دې لوبډلې 19 کلنې لوبډلې روزونکی دی، هغه او ورسره څنګ کې چې کوم فیلډینګ یا په فټنس باندې چې د کوم لوبغاړو کار کوي، د دغه لوبغاړو له سلیکشن نه او د دغه لوبغاړو له فیلډینګ نه او د دوی د جسماني چې کوم طاقت دی، دې نه هېڅ خوښ نه دي، ځکه زیاتره داسې لوبغاړي هم پکې اخیستل شوي دي چې هغوی بالکل ډومېسټک کرکټ نه دی کړی، ډومېسټک یې پرفارمنس نه دی کړی. نو د دې څخه معلومیږي چې داسې پاراشوټي لوبغاړي هم پکې شته دی، او دا پروسه چې څومره پټه شوه دا د دې خپله ثبوت دی چې په دې کې چې هغه لوبغاړي چې په عربي اماراتو کې کامیابه پرفارمنس کړی و، چې د هغې نه یو محمد هارون دی، د هغې نه یو چې کوم زه شخصا داسې وایم چې د حمید حسن زیټه کولی شي، یو اګریشن لري، یما عرب دی، هغه لوبغاړي پاتې شوي دي. او جالبه دا ده چې زه څومره معلومات لرم، کرکټ بورډ کې خلک شته دی چې غواړي چې یما عرب او یا هارون یا نور داسې لوبغاړي چې د دوی ملګري په سکواډ کې شته دی او دوی په وجه هم معلومه نه ده، هغوی د سکواډ نه ډراپ شوي دي. او بیا چې کله ورلډ کپ ساوت افریقې له ځي، نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې په دغه لوبډله کې د یما عرب غوندې بالر شتون ونه لري. نو دا په خپله زه میرویس اشرف صاحب ته کرکټ بورډ کې چې کوم مشران دي، اسدالله خان صاحب ته یو ریکویسټ دی چې د افغانستان په خاطر باندې تاسو به چې کوم معاملې کړي دي، کوم څه چې کړي دي، هغه خپل ځای باندې کم تر کمه د افغانستان په خاطر باندې د دغسې لوبغاړو کیریرونه مه خرابوي چې کوم د افغانستان لپاره ډېر څه کولی شي، کوم ته چې افغانستان په هره کچه باندې ضرورت لري. ما څومره معلومات ترلاسه کړي، داسې ویل کېږي چې کیدی شي عمران فرهاد ته او یا هم کوچینګ سټاف ته داسې ویل شوي دي چې ایشیا کپ کې موږ لوبغاړي وګورو، که ایشیا کپ کې چا پرفارمنس ونه کړو، بیا به موږ هغه لوبغاړي چې موږ ورسره خیانت او جفا کړی ده او ظلم ورسره کړی دی، هغه به بیا موږ ورلډ کپ ته واچو. نو تاسو خدای که چا یو ورځ هم کرکټ کړی، اشرف صاحب، نصیب خان صاحب او نورالحق صاحب او اسدالله خان صاحب، که تاسو یو ورځ هم کرکټ کړی دا بیټ هم لاس کې نیولی، څنګه د ایشیا کپ په یو ټورنمنټ باندې په 3 لوبو باندې تاسو د یو لوبغاړي برخلیک ټاکئ یا بل کس لا یا نور لوبغاړو لا جوټه یا دروغجنې وعدې ورکوي، یا که دروغجنې وعدې هم نه ورکوي، که رښتیا هم تاسو ایشیا کپ کې لوبغاړی نه اخلئ یا د ایشیا کپ په پرفارمنس باندې لوبغاړی کور ته رالیږئ او د وطن نه نور لوبغاړي بوځئ ورلډ کپ دپاره، دا کوم کرکټ ته تاسو کوئ؟ څنګه په 3 لوبو باندې بیا تاسو یعنی کلیر کټ هغه لوبغاړو ته چې اوس هم اخیستي دي هغوی ته ووایي چې تاسو وروره زموږ ورلډ کپ کې هم یاستئ، که زخمي نه شوئ او تاسو ایشیا کپ کې هم یاستئ، ځکه لوبغاړی چې کله انتخابېږي باید مکمل فلټر شي، په لوبډله کې ځای موجود وي. په 3 لوبو باندې ته نشئ کولی چې هغه لوبغاړو ته چې اوس هم په 19 کلنه لوبډله کې په هره معامله هم چې اخیستي دي زموږ افغانان دي، اوس حق وو حق یې نه و، هغه وروسته خبرې، ځکه اوس انتخاب شوې لوبډله ده. هغه لوبغاړو ته تاسو څنګه 3 لوبو چانس ورکوئ او 3 لوبو وروسته کیدای شي ورته وایي چې بس تاسو پرفارمنس وکړه، سکور ته لاړ شئ، یا هم هغه چارج هم همدومره راکړی و
هغه چارج هم ختم شو سکور ته لاړ شئ یا په کور کې دننه چا سره واده کړي د هغوی ته وایي تاسو اوس ورلډ کپ له راشئ داسې کرکټونه نه کېږي دا چې افغانستان ملي لوبډلې یو 3-4 لوبې ماشاءالله وګټلې په دې باندې تاسو خپل د ګناهونه خپل داسې مشکلات خپل داسې کمبوتیانې دا مه پټوئ تاسو ډېر کار ته ضرورت لرئ تاسو ډېر شفافیت ته ضرورت لرئ تاسو ډېر زیات خوارۍ ته ضرورت لرئ تاسو ډېر زیات اصلاحاتو ته ضرورت لرئ په دې برخه کې چې موږ فاست بالینګ سره ډېر زیات مسله لرو مشکل لرو تاسو فاست بالران په کور باندې کینوئ تاسو د حزب الله دراني غوندې پلیر په ریزرف کې اچولی دی تاسو د یو هلک راوستی دی نصیر خان چې هغه غریب څو ورځې مخکې د همدې عربي اماراتو په ټور کې د کرکټ بورډ په دروازه کې چا نه پرېښوده په کوټه باندې به ویزه پسې ګرځېدی چې زما د عربي اماراتو ویزه څه شوه هغه تاسو د خلکو سترګې تورولو لپاره راوسته د انډر 19 کپتان هم کړ په داسې حال کې چې د دې لوبډلې تر ټولو کامیابه کپتان نعمان شاه چې سکواډ سره هم مل دی الف ټیم ټور یې وکړ په غازي امان الله خان ټورنمنټ کې ولوبېد سنچي والا په فارم کې دی هغه تاسو راواخله د کپتانۍ نه هم لرې کړ یو لوبغاړی راولئ چې هغه غریب یوازې دومره وایي چې ما د ټیم کې بوځئ هغه تاسو کپټنسي ورکړې ښه خبره ده خو زه شخصا په دې باندې باور یم چې دا یوازې دوکه ده فریب دی یوازې کوشش کوي چې د خلکو د ولسونو سترګې په دې باندې پټې کړي او هغه نور کوم خیانتونه چې په سکواډ کې کړي دي هغه د نصیر خان په راتګ باندې یا د هغه په کپتانۍ باندې تاسو هغه پټ کړئ چې دا ښه کار نه دی شفافیت راولئ حقدار ته ورکوئ او تر څو دغه لوبغاړي چې د افغانستان آینده دي دوی د افغانستان په درد باندې دوا شي باید موږ د ایشیا کپ کې او هم په راتلونکي ورلډ کپ کې په ساوث افریقا کې باید سیم فاینل باید فاینل ولوبو دغه فاینل به دا باید د یو چیرمن دا باید د یو سیو دا باید د یو چیف سلیکټر یو ارمان وسي چې زه څنګه ورلډ کپ وګټم دا په دې نه کېږي چې زه سیم فاینل ته ورسېدم ما ایشیا کپ کې یا ما چا فلانکي سره لوبې برابرې کړې غټ فکر وکړه غټ سوچ وکړه او غټ سوچ او غټ فکر هغه په ښه فیصلو باندې کېږي